زه موسم خان موسی خیل د زیارت د کلي اوسېدونکی 18 کاله کېږي چې میانو کار د کوم په میانو کې وروره وطني فارمي د لغمان د فارمونو خالخیل کې فارمونه دي میدانیو کې دي په قرغیو کې فارمونه دي د لغمان فارمي میان کارو او د نورستان میان وروره هم له ما سره شته دي د کلاګوش نورستان هغه وطن دی سین نو دغه دوه رقمه میان دلته کاروم انشاءالله تعالی الحمدلله چاله ماله میان خوړلي په هره منطقه کې چې خوړلي له هغه جانه بیا روان دي زما خواته انشاءالله تعالی مینوال مې شته د الینګار د سین میان دا بهترینه میان دي فقط وروره د خولې مسکا ورکه او بس وروره خولې کې اوبه کېږي دا بهترینه میان دي اغذیه مغذیه له شه چې نه لري نور ولایتونه ننګرهار نه خلک راځي کابل نه راځي او بس وروره د هرات او مزاره پورې دلته خلک زموږ خواته هم راځي د افغانستان خلکو ته دا وروره ښه ارامه فضا ارامه ستونزه چې نشته وروره بېغمه بېخاره بېخاري ده د شپې ګرځي د ورځې ګرځي امن خو اوس په ملک کې ده رایې چې بېغمه د ګرځي وروره خپل میان دم خوري چکر دم وایي خپلو خپلوانو څنګ ته درځي نیکی احترامات په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ نن د جمعې مبارکه ورځ موږ ورونه سره ټول راټول شوي وو او غوښتل مو چې یو څو لهجې سره یو ځای خوند تېر کړو او د لغمان ولایت ته لاړ شو او د دې ځای د ځینې هغه کوم مشخص او ښکلې غذا چې کومې وه ده نایابه غذا چې البته موږ ورته ویلی شو هغه د لغمان ولایت د کلاګوش ماهیان دي وطني ماهیان چې په واقعا سره د موسم خان کاکا پیرزوینه ده په مونږه چې داسې یو ځای برابر کړی د ټولو هېوادوالو لپاره چې راشي او د دغې وطني ماهیانو د خوند څخه برخمن شي نو موږ هم ټول ورونو سره یو ځای شولو او راغلو دلته د جلال آباد ښار څخه او مایي مو فرمایش ورکړه او ماشاءالله وطني مایان ښکلي مایان خوندور مایان زموږ خپل د وطن مایان او ډېر انشاءالله اراده مو ده چې په خوند سره به هم خورو او د موسم خان کاکا د کور ودان وي چې ښایسته پخلی هم کوي لاسونه د برکت وي نو موږ هم همدا زموږ پیغام دی ټولو ته چې راشي لغمان ولایت ته د لغمان د ښکلو منظرو څخه برخمن شي د لیدو باندې سترګې یخې کړي او ورسره د موسم خان کاکا د وطني مایانو نه په استفادې د خپل چکر نور هم خوندور کړي مننه ډېر